السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې امت بچیانو، زه نن یوازې د احساساتو له مخې نه غږیږم، بلکې هغه څه وایم چې نن زموږ د بندیانو د قضیې په اړه د غندنو او اعتراضونو څپې وینم. د ټولنیزو رسنیو له لارې دا یوه دوه مخې وسله ده. کله چې یو څوک کومه لیکنه یا پوسټ وکړي او یا کومه ویډیو ثبت کړي، نو دی د خپل ځان سره داسې احساس کوي چې ګواکې خپل امانت یې ادا کړی، نو دی د خپلې غوسې انرژي په کیبورډ او د کمرې پر وړاندې خالي کړي، یا نو په ارام وجدان سره خوب ته ولاړ شي لکه زولنې چې ماته شوي وي. همدا خپل کټ مټ تباهي ده چې ټولنیزې رسنۍ د ځان د نشي او د نفس د راضي کولو په وسیله بدل شي، پر ځای د دې چې زموږ د ورونو لپاره یو رښتینی او عملی وسیله شي. موږ ته لازمه ده چې باید د پوهاوي په لوړه کچه کې اوسو. باید پوه شو چې دا رسنۍ زموږ په واک کې نه دي، هغوی زموږ د پوسټونو ټاکونکي دي، هغوی د بلاکولو او پټولو حق خپل کړی. نو که هغوی زموږ غوسې ته د څرګندېدو اجازه ورکوي، دا ځکه چې هغوی زموږ د غبرګون حد ګوري، هغوی موږ څاري. آیا دا امت به یوازې په انټرنیټي غوغا بسنه وکړي؟ آیا عکس العمل به یوازې تر سکرینونو پاتې شي؟ نو هغه تریخ حقیقت چې باید پرې عام خلک او په هغوی کې خاص له پوهانو، سیاستوالو او ژورنالستانو پوه شي، هغه دا چې یوه ناوړه ستراتیژي شتون لري چې موخه یې د اسلامي غیرت او غوسې په یوه دروغجن نفساني ډاډ بدلول دي. مګر هغه چې سړکونو کې ولسي خوځښتونه دي، د شعارونو چغې، زه د احتجاجي غونډو ارزښت کم نه ګڼم او نه هم د شعارونو حق سپکوم، ځکه دا د ژوندي ولس د زړه نبض وي. خو احتجاجي غونډې باید د چمتووالي یوه ننداره وي. استعراضا للجاهزية. همدا دښمن ته یو متوجه پیغام دی چې د دې بندیانو تر شا د شعور او ادراک لښکرې ولاړې دي. دا یوازې احساساتي ګڼه ګوڼه نه دي چې ګډوډي رامنځته کړي او کوم رهبري ونه لري، خو تر ټولو ستر خطر دا دی چې موږ یوازې په شعارونو بسنه وکړو، او دا هغه څه دي چې دښمن یې له موږ څخه غواړي. ذهنونو ته یو پوښتنه راځي چې اشغالګر ولې مخامخ بندیان نه وژني، په داسې حال کې چې هغوی په پوره بېرحمۍ سره د څه باندې 80,000 انسانانو له وژلو ډډه ونه کړه، او ولې هڅه کوي چې د هغوی کړاوونه رسنیو ته راوباسي؟ ځواب د ناهیلۍ په جوړولو او د امت په بوختولو کې دی. دوی غواړي د بندیانو موضوع د یو داسې پرانیستي زخم په څېر وکاروي چې موږ له لویو قضیو څخه غافل کړي، او د هغو لویو قضیو په سر کې هغه څه دي چې د اقصی مسجد د یهودي کولو او تړلو په اړه روان دي، هغه چې نن یې په اړه خبرې د نورو خبرو د غوغا تر شا خفې شوي. دوی غواړي د بندیانو موضوع له یوې اسلامي قضیې څخه د تبادلې او مذاکراتو یوې معاملې ته راښکته کړي، تر څو د امت هیلې یوازې د څو کسانو تر بیرته ترلاسه کولو پورې محدود کړي، په داسې حال کې چې دوی خپله پر مقدساتو تېری کوي. ای د امت بچیانو، بېشکه چې د خپلو بندیانو تر څنګ درېدل یو ستر کار دی، خو دا هغه وخت لاس تر کېدی شي تر احساساتو وړاندې له شعور برخمن وي، او داسې یو خوځښت وي چې عمل ورپسې وي. یرغلګرو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو مشاعر اداره کړي. داسې امت شئ د خبر تر شا پټ حقایق لولي. یوازې د پیښې په ظاهري بڼه بسنه مه کوئ. خپل پیوستون یوازې د خپلو وجدانونو د ارامولو وسیله مه ګرځوئ، په داسې حال کې چې لا هم زولنې د هغوی مړوندونه خوري. عمل ته راودانګئ.